د کہانی شروعات په وینو کې لټ پټ د ویټر نه کیږي چې د کچن نه پراوتو باندې خپل ملګری ته دومره یریږي چې پښه خوشي دی ورتر چپ کېدو د پارو وای هغه چپ کېدو په ځای باندې نور هم جګ شروع کی چې د وجه د هلک مجبورن په ټوپک باندې ورتل خله بند کی دا ټول منظر د دې بل ملګری ګوري او حیران چې دا هر روان سدي فاصل کې ولس منټه مخکې د دې یو ملګری دغه جنې سره غډې دا د دوانو با په دغه هوټل کې دوی سره کار کو دوی په ګډه په دې دوه سره لنډي نو ملګری خواله ورشي او په نرمه سره ورته وای ودا هوټل دی ستاسو سکور خو نه دی که په دې وخت کې ګاک راشي نو بیا چې دا خبره په دغه ملګری باندې دومره بدولږي چې غره څوړ برګر په لاس کې ورکی او دغه سقاشه برګر د خړو د پاره ورته وای د څنګه په دې حرکت باندې بنسن نو ملګری اوویني نو غي ورته پر خودو د پاره وای ویلګه قلزدکا دغه درته ټیک ټاک خبر وکړه په دې سره دغه کس له غوسه ورشي او بنسن ته په خبرو شي په دې کې ستاسو کار دی چې دی ورته دې په جواب کې وای وی غریب درته سهم نه وای درې دا مطلب نه دی چې څه د زړه غواړي غبور سره کې لنډي چې څنګه ویني چې زما په سر دی دوه په چکل کې دوه والدي نو د هوټل ماحول ته خرابېدو نه مخکې د هغه برګر چکو وخی د بنسن چې څنګه د درې بې وسه ته پام شي نو د مخ سره بار ته لاړ شو د خپل ګاډي نه د عزیز را باخلی کم چې هر چاله انصاف ورکي هغه د مخ سره هغه کس نه د زوباسي چې غار پکې وشي خو بیا هم لګ غونډه صاحب کې پاتې خو بنسن یې د پرې خودو والنی یو بل دستنه هم وباسي د مړي په دې دوه سره په خوا کې جنې داسې چغې وخی چې منجر په منډه باندې بار ته روزي چې بنسن پاغه پس هم ور روان شي هغه مخ کې یو دی ورپسې یو په مخه د تمینتونه کوي خو چې دا ټول واقعیا داغه د بے پرواهی د وجه مخه تراغله په ما فینه کی بنسن چې څنګه بار ته روزي نو جنې ته داسې ولګي وی کچره دی ما هم وجني او په چغو شي چې څه د وجه دی مجبور نه ولي او صرف دی او لنډي پاتې شي د کم چې لسترګونه مسلسل وخت کې بهيږي هغه ته داسې لګي وی دی هر څه ذمہوار زیما بنسن هغه ته وای وی دی نه مخ کې چې څوک موویني زر تر زره د دې مردارانو نه برازه صفا کول غواړي هغه دوه په شریکه باندې لاول دوه لاشونه په فریزر کې وور سره کېږي او بیا ټول هوټل د وینو نه صفا کی هوټل درا بندو نه پس بنسن د جامو په بدلولو کې لګیا شو د په گاډي کې لکه ناستو د پاره وای هغه داسې ښکاریږي لکه چې شرمندګي د لاس زړه پلق چوي دوی دوه په گاډي کې کینی چې سفر په دوران کې بنسن بالکل عام ښکاریږي هغه داسې بے پروا لګیاوي لکه چې غاډو سکړی ني او لنډي سره په خندا کې زړې خبرې کوي دا غوي چې څنګه کوزیدو ټیم راشي نو بنسن ورل خپل جرسي ورکی وی وې چوا چې جامې د پکې نخکاری دی په خوشاله ګوټل ته ورننوځي او هلته کې لنډي تختیدو په سوچ کې لاړ شي او بنسن د ویټر نه ته پوسونه شروع کی چې پته ورته لګي وی د دې دوه بچی دي چې په دې سره هبر تر مخ سره وای وی ته چره هم یو خمور نشي جوړېدل چې څه د وجه هغه په غوسه کې د غزین روان شي په دې سره بنسن د ته وای یو خدا خزه د حد نصیبا یریږي چې لنډي ورته دې په جواب کې وای وستا دې خبره ته عجت سو خو دې نه مخ کې چې هغه بس پوه شوی بنسن یې د ځان سره کور ته راوړ یو هلته کې بنسن د تختیدو د سامان پر اټولولو کې لګیا شي د بنسن د مور چې څنګه د لنډي د وینوس کا جامو ته پام شي نو ته پوسټ نه وکي چې لنډي ته په دې باندې ځان خلاص کی په لار کې مونږ په گاډي باندې سپیو وخه او بیا مخخ کو د دې د وجه جامې مسقا شوي هغه لنډي ته د ټلیفون درولو د پاره وای چې هغه په یره کې ورل را واخلي او چې څنګه ورل ورکی ادینه مخ کې بنسن راشي او د په وهلو کې لګیا شي وزر کا اوس په پولیس راشي ته بلې په خبره نه پويږي زر جامې بدلې کا لنډي جامې بدلې کې اوس دواړه په تای سفر باندې روان شي چې دوی ته منزل معلوم ني په لار کې بنسن په کپ کې د توای په دې کلی کې ټول 2 نمبر خلک اوسېږي او د ټول نغټ بے غیرت پکې ته خو پوش قسمت سره ته پوره تباشه ویني تاسو دای زه ته بوزما چې ته بالکل ټیک شي په کپ کې لنډي ورته د خپل واده قصه شروع کی وی زما مخ کې خزه هم وا خو واده مې ور سره اون چلی د ورشته مو ختمه کړه د دې پورې دو سره بنسن فیصله وکي وی زه په خپل باندې حق جنې سره ملاوي دل غواړم کوم چې ستا غونته کس پرې خو درې دي په خبرو کې دوی دواړه د پټرول پمپ خواله ورسي چلته کې بنسن لنډي ته په گاډي کې د پټرول چولې د پاره وایو په خپل دکان ته ورشي په دې وخت کې د لنډي د تختیدو اراده را پیدا شي خو دې نه مخکې چې تختیدلې وو بنسن په پوه شي او په دکاندار ته مانچه کې دي کې چرته هم لاړې د در مرګ به ذمہواري چې څه د وجه لنډي په زه ودرېږي دې نه بس دوی دواړه د لنډي د خزي دکان ته لاړ شي او هلته کې بنسن په زور باندې لنډي خزي سره په خبرو باندې مجبور کی خو خبر ته بار د کاربانه جوړي خو بنسن ورته د مسلسل کوښښونو د پاره وای دا غینا دوی 2 کیلو نه واخلي چې څه د وجه دغه پزړه کې سنا سره همرا پیدا شي او خبرو سره ورته کینی لنډي ورته وای وی مونږ اخر ولی صرف د وی پښو په چکله باندې خپل رشتہ ختم کړه دا خبره د خزینه وارو پار خطا کی چې دا خو دې رښتیا وای په دې سره د لنډي زړه سپک شي چې کاش دا د پوسټ نه ما مخ کې کړو دغه د دکان نه دروته نه پس بنسن دته د دویم کلاس خبره را باچي هغه دویم کلاس چې څه د وجه د تر اوسه پوري دا غي وخت دریا
یادولو نه هم یریده هم ورته په یره کې را شروع شي. په دې وخت کې زه ډېر روان وم. ما په ډنډه کې پنسل واچو او په استاد مې په ګزار وکړ چې زما د ګزار د وجې هغه په سترګه ړنده شوه. خو خبره دغه ځای پورې محدوده پاتې نه شوه. د دې نه بس دغه استاد به په یوې سترګې هر وخت پټې تړلې وه چې زما د وجې وړو ورپسې ټوکې شروع کړې او د سمندري ډاکو په نوم بیا یادوله. دې واقعې دې دومره خفه کړي چې په دې وخت کې هم د سترګو نوښکې روانې شي. په دې سره بینسن دې د استاد سکول ته روان کړي. په دې خبره دا صرف یوه حادثه وه. که هغې وخت دې ترېنه معافي نه وه غوښتلې نو اوس خو غوښتې شي که نه. خو لینډي د مخکې تلو نه انکار وکړي چې بینسن یې په سوک باندې ووهي او په غوسه کې ورته را شروع شي. ویده کمې پورې به د دې په غم کې خپل ژوند برباد دی. که تا هغه د قصد ویشتلې هم ده نو په دې وخت کې ته نه پوهېدې. هغوی دواړه په سکول کې ور داخل شي چې په تپوس سره په خوشقسمتۍ سره هغه استاد اوس هم په دغه سکول کې استادي کوي. خو د ادارې والا د هغې د پتې د ښودو نه انکار وکړي چې بینسن دماغ وجنګوي او لینډي ورته یاد کړي. وی هغه زما د دې ملګري استاده ده. دې د دې کلي نه روان دي خو صرف خپل استاده په آخري ځل لیدل غواړي. په دې سره انتظامیې والا سخته حیرانه شي. وي دا شاګردان خو په قسمت ملاویږي. هغه د هغې د کور په پتې په راویستو کې لګیا شي او په دې وخت کې پرنسپل د خپل دفتر رابار شي. خو لینډي ورته ځان ونښي. ښه ښځه دوی له د استاد پته ورکړي خو چې څنګه دوی بار ته روځي نو بینسن د مخ سره د پرنسپل په وهلو شروع واچوي. ولې چې هغه ته داسې لګي لکه چې د ده وینا د وجې هغې ښځې موږ له پته رانه کړه. خو لینډي یې هم ودرېنه ولې چې د هغه ورته د کلونو راځي غوسه کېده. د بینسن غوسه دې حد ته ورسي چې په ځمکه یې راواچي او تمانچه ورپسې روباسي. خو چې څنګه یې د وژلو والې نو لینډي ورته پته وښایي. وي دا څه ده پته خو موږ ته میلو شوه. په دې سره بینسن تر خپلې غلطۍ احساس وشي خو بیا هم د لینډي د زړه دپاره په اخري سوک باندې ترې نه روان شي. اوس دوی دواړه د استازي په پته روان شي چې د ور په کلابېدو سره استازه بار ته روځي او د مخ سره لینډي وپېژني. هغه د غوسې په ځای باندې دومره خوشحاله شي چې دوی ځان ته رانږدې کړي. بینسن ترې سیټ ته شي او دوی دواړه یوازې پرېږدي چې د بینسن د یېرې د وجې لینډي استازي ته د خپلې غلطۍ د افسوس اظهار وکړي چې هغه د ده مطمئن کولو دپاره ورته ووایي ستا دا ګزار خو په ما پسې بختور شوی دی. زما واده هم شوی دی او لور مې هم ده. ښه چې څنګه لوښي غونډ کړي او کچن ته لاړه شي نو لینډي د دې موقع نه فایده واخلي او د هغې موبایل په جیب کې واچوي. په دې سوچ بیا سې نه د سکول والا د پرنسپل د وهلو اطلاع دی له ورکړي. دوی چې څنګه د تلو والې نو د هغې نه مخکې استازي ته په ټلیفون اطلاع میلو شي چې پرنسپل په زخمي حالت کې هسپتال ته منتقل کولو په وخت کې مړ شو. د استاد چې څنګه د بینسن زخمي لاسونو ته پام شي نو د مغز سره په شک را پیدا شي چې بینسن ورپسې تمانچه روباسي. لینډي ورته په مینتونو شي وي دا ته څه کې دا خو زما استاده ده چې هغه ورته په چغو شي وي ستا دا خوښه ده چې دا پولیس ته لاړه شي او زموږ خلاف ګوی ورله ورکړي. بیا به په جیل کې درته ووایم چې د استاد مړه کول دې ښه وو که نه. چې لینډي یې په دې خبره باندې ودرېد. وي دا به هم موږ د ځان سرې بوزو. اوس دوی استاد هم د ځان سرې په ګاډي کې راکښېني او د شپې په وخت کې د ډوډۍ د خوړلو دپاره دوی هوټل ته لاړ شي. هلته کې لینډي د غسلخانې په بهانې سره راپاسي او د استاد د موبایل نه پولیس ته رنګ میلو کړي. د رنګ نه پس د سترګو نه اوښکې بهېدل شروع شي ولې چې دی د بینسن نه خبرو چې هغه په اصل کې څنګه انسان دی. په دې وخت کې هغه ویټر د بینسن خواله راشي کمې پسې چې هغه بله ورځ د ټوکې کړې وي. وي زه ستا نه دا خبرې وضاحت غواړم. خو د وضاحت په ځای باندې بینسن دومره په ټینشن کې چې ویټر په خپه وولي او بیا داسې غوبل جوړ کړي چې د هوټل نه ټول خلک وتښتي او چې څنګه پې د بل ډس کولو والې لینډي ورته په خبرو شي چې یو انسان هر څومره د زړه نه صفایي او که په غوسه قابو نه شي کولی نو بیا د هغه نه بل غټ منافق نشته. د دې پورې سره د هغه غوسه نوره هم سیبا شي که په دې دنیا کې ته هر څومره سیده چلیږي نو هغومره به دې دا خلک تنګوي. په دغه وخت کې د ده په غوږونو باندې د پولیس د ګاډو اوازونه ولګي چې په دې سره د داسې ولګي وي که چېرې دا اطلاع استازي پولیس له ورکړې ده. خو چې څنګه پې د ډس کولو والې نو لینډي ورته ځان را مخکې کړي او په اوږه ولګي وي ما معاف کا دا اطلاع ما پولیس له ورکړې ده چې دا خبره د ده داسې زړه مات کړي چې هغه باقي یوې خبرې ته هم پرېنږدي او په آخري ځل صرف دومره ورته ووایي وي ډېر دې ښه وکړی چې اطلاع دې ورله ورکړه. زه د انسان په جامه کې یو ځناور یم او په دې خبره پولیس له ور روان شي. خو چې څنګه ور لنډ شي نو تمانچه ورپسې روباسي. خو د ډز نه مخکې پولیس یې په ډز وغلبیل راوغورځوي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.